ظاهر د حدیث نه دا ښکاري چې روجتي انسان خپله ښځه ښکلولی هم شي او د هغې سره مباشرت هم کولی شي. د حدیث نه دا ښکاري. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې شتي د عمر ابن ابي سلمه، هغې تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ایقبل الصائم چې یو سړی د روجې په حالت کې نو ښکلول کولی شي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سل هذه، د دې ام سلمه نه تپوس وکړه که نه، دا خو د هغې زوی و، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ام سلمه سره واده وکړو دی ورسره راغی، وایي دې نه تپوس وکړه. نو هغې ورته وویل چې او پیغمبر خو دا کار کوي. نو هغه راغی وی یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے د الله رسول، الله خو تا ته هر څه بخښلي دي، یعنی ته خو ځان له سړی طالب الله اجازه تر کړې، خو موږ دپاره خو به نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما والله انی لاتقاکم لله واخشاکم له. یاده کړه ګوره دا خبره چې په تاسو ټولو کې د الله نه ګوره زیات څه یېرېدونکی یم. په یو حدیث کې داسې هم راځي، امام مالک راوړی دی چې یو سړی راولګېدو خپله ښځه یې ښکل کړه وهو صائم، او هغه د روژې په حالت کې. نو دا خبره پې بیا ډېره درنه شوه چې یاره دا کار به جایز وي او که نه به. نو خپله ښځه یې ولېږله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې تپوس وکړي. نو هغه لاړه په ام سلمه پسې رضی الله عنها، هغې ته وایي داسې کار شوی دی. نو ام سلمه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو که نه، هغه هم کړی دی، د روژې په حالت کې خپل بیبیانې ښکل کړي. وایي دا ښځه راله خپل خاوند ته یې وویې، نو خاوند ته یې مسله ښه ګرانه شوه، او دی وی دې ښځې ته وایي موږ ګوره د پیغمبر په شان نه یو، پیغمبر دپاره الله هغه څه حلال کي کله نه کله چې زموږ دپاره نه حلالوي. نو هغه ښځه بیا راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، په ام سلمه پسې چې راله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هملته و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي دا ښځه ولې راله؟ هغه ورته وایي د دې دپاره راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا به ورته ویلي که چې زه یې کومه که نه؟ وایي ما ورته دقې شان وي، خو خاوند یې وایي چې موږ د پیغمبر په شان نه یو، د هغه دپاره الله هغه څه حلال کي کله نه کله زموږ دپاره حلال نه وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو، دا وی والله انی لاتقاکم لله، زه ګوره په تاسو ټولو کې زیات تقوادار یم. دا کار ګوره تقوا خلاف نه دی. سبحان الله، یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی، عمر بن خطاب څه وایي حشیشتو، یو ورځ ډېر خوشحاله وم، حشیشتو معنی ډېر خوشحاله وم. نو د ډېرې خوشحالۍ نه مې څه چل وکړو فقبلت وانا صایم، خپله ښځه مې ښکل کړه او زه د روژې په حالت کې وم. چې دا څه کار مې وکړو؟ بیا رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، ما ورته وایي چې یا رسول الله لوی کار رانه وشي، وایي څه چل دې وکړو؟ وایي ما ورته وایي چې ښځه مې ښکل کړې ده او زه د روژې په حالت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ارأیت لو مضمضت من الماء وانت صائم، ته چې کله په اوبه خولې ته ور واچوې او په دې خوله کې یې وچورلې، په دې سره روژه ماتېږي؟ هغه وایي نه. نو وایي فمه، بس بیا دغه مسله ده. و دیزی که سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پوهې ته ګوره څه ناشنا خبره وکړي. سړی چې دې څه مطلب شو؟ مطلب یې دا شو یو سړی د خولې ته اوبه واچولې، مطلب دا چې تیری یې، خو تیرې کړي نه دي، صرف یې په دې خوله کې وچورلولې او بیا یې تو کړې، روژه ورسره ماته نه شوه. نو دغه شان د کوروالي په ابتدا کې سړی ښځه ښکلوي، خو صرف یې ښکل کړه، کوروالی خو یې نه دی کړی که نه. نو څنګه چې هلته یې صرف په خوله کې اوبه وچورلولې او بیا یې تو کړې، تېرې نه کړې، روژه یې ماته نه شوه. دلته خو د دې ښځې سره کوروالی نه دی کړی، خو صرف یې ښکل کړې ده. نو چې ښکل کړې ده نو بیا پې نشتي چې کوروالی پکې ونه شي. او هم دا واضح قول دی چې دا جایز دی د روژتي دپاره چې د خپلې ښځې نه خوند واخلي او یې ښکل کي، خو بغیر د څه نه؟ بغیر د کوروالي نه. دا قول راجح دی، او دا د ډېرو سلفونو دا قول نقل دی، ابو هریره، سعد بن ابي وقاص، سعید بن جبیر او نور. او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی، او دلایلو په رڼا کې دا مضبوط دی. ښه چا دا خبره کړې ده سبحان الله، وي دا کار د هغه چا دپاره جایز دی چې شهوت یې په حرکت کې رانه شي. دا ډېره ناشنا خبره کړې ده. زه دا وایم چې شهوت یې په حرکت کې نه راغلی دی، ښځه نه ښکلوي، خو ښځې چې ښکلوي خو شهوت یې په حرکت کې راغلی، دغه قول کمزوری. ښه چا دا ویلي چې بوډا ښکلولی شي خو ځوان نه، حالانکې دوی دا خبره هم کمزوري ده، ځکه چې د حدیث کې تیر شو عایشه رضی الله عنها ته وګوره، او دغه شان حدیث د عمر بن ابي سلمه، هغه ځوان و. نو دوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی، نو چې دوی ته اجازت ورکړی دی نو دا خبره کمزوري ده،
دا خبره کمزوري ده چې ځوان یې نشي ښکلولی او بوډا دپاره اجازت شتي. دا خبره کمزوري ده. اخرنۍ مسله به د حدیث کې ذکر کړو، هغه ده که چېرته یو سړی د خپلې ښځې سره ښکلول کوي یا بدن د هغې د بدن سره ولګي او څه خوند تیالي او دې درمیان کې د دوی نه سپینې اوبه لاړې شي او مزي لاړې شي، نو په هغې سره روژه نه ماتېږي. او که چېرته مني ترې لاړه شي، مني، نو د څلورو فقهاو کم امامان چې دي، څلور امامان چې کم دي، د هغوی د قول مطابق روژه ماته شوه که مني ترې لاړه شي، وی روژه ماته شوه. او بعض علما دا وی لکه امام ابن حزم او امام شوکانی، امام صنعانی او شیخ البانی رحمه الله، وی نه ماتېږي دې سره روژه، ځکه چې کوروالي سره روژه ماته. په دې څه دلیل دی چې مني د بدن نه وته روژه ماته شو؟ هغه ورته ووایي حدیث کې دي چې یدعو شهوته، الله وایي د زما لپاره شهوت پرېښودی، نو ده چې دا منی دا کار وکړو دا شهوت پوره کړو که مني چې دې لاړ. نو دوی ورله جواب ورکوي دا ښځې چې ښکل کړه، وایي دی د څه نه ښکل کړی وه، شهوت نه و، شهوت خو دا و. نو خپل ځاني خو زما زړه دقې ته مطمئن کېږي، کوم قول چې د امام ابن حزم دی او د شیخ البانی او د صنعاني او د شوکاني، د دوی دا خبره چې دلیل کې سوچي کې دا مضبوطه ده، خو احتیاط دې کې دی، احتیاط دې کې دی چې که د چا نه مني لاړه شي نو بیا دې په ځای بله روژه ونیسي. دا به احتیاطي قولي، والله اعلم.